هغه کسان چې 20 کاله په افغانستان کې دوی واکمني وکړه د خارجانو په زور، د هغوی د تیارو د ټانګو په زور، او بیا چې کله امارت راغی ټولو ته عمومي عفو اعلان کړه. نن موږ دا ورته وایي چې خپل هیواد مه تخریبوئ، پرېږدئ دا ترخه زهر مه شیندئ، تخریبونه مه کوئ. د خپلو خواهشاتو د خپلو شخصي غوښتنو لپاره خو باید ملت په اور کې وانهچي. نو چې عفو هم وسوه، مشکلات هم حل شو، خونریزي هم پای ته ورسېدله، هیواد هم آزاد شو، خارجان هم ووتل، بیا په کوم دلیل څوک مخالفت کوي؟ آیا شرعي دلیل شته؟ عرفي دلیل شته؟ عقلي دلیل شته؟ په کوم دلیل؟ څه پېښه ده؟ دا کوئ چې پلاني نیمګړتیا ولسته یا پلاني نیمګړتیا ولسته، نو ته ماته د بشریت په تاریخ کې یو ټولنه راوښیه، یو نظام راوښیه، نن یې راوښیه چې هغه د مشکلاتو نه خلاص شي. همدا مشکلات به سره حل کوو، مشکلاتو ته به حل راباسو، یو بل ته به لاس ورکوو، د یو بل مرسته به کوو، د یو بل کمک به کوو. همین مسئولیت همه ما و شماست که چطور بتوانیم اگر بیرون از کشور باشیم یا در داخل چطور به وطن خود خیر برسانیم، چطور با هموطنای خود همکار شویم، چطور دستی مظلوم و بیچاره و بیوه و یتیمه بگیریم.